जमीयत का परचम उठा कर चलेंगे। چې جمعیت علما اسلام پاکستان چې جوړ سوی زموږ اکابرو د کم مقاصدو دپاره جوړ سوی و، هغه مقاصد نن په جمعیت علما اسلام کې نشته، بلکې تر هغه نن جمعیت علما اسلام ډیر خراب سوی دی. په دې بنیاد باندې چې دا وخت جمعیت علما اسلام باندې صرف او صرف د یو کور قبضه جوړه سوې ده. مولانا فضل الرحمن صاحب سره موږ یو ذاتي اختلافات نن هم نسته، پرون مو هم نه و، بیا مو هم نسته. ذاتي طور زه د ډېر احسانمن یم، لیکن کله د سره موږ اختلاف راغلی دی هغه صرف د دیندارۍ پر بنیاد باندې د جمعیت علما اسلام د دستور او د منشور په روشني کې موږ له د سره اختلافات راغلی دي. कभी हम ना हरगिज किसी से डरेंगे, कभी हम ना हरगिज किसी से। महल ताजदारों के ढाकर रहेंगे, जहालत जहाँ से मिटा कर रहेंगे। जमीयत का परचम उठा कर चलेंगे, जहालत जहाँ से मिटा कर रहेंगे। بهرحال زه نن هم دا وایم چې جمعیت علما اسلام نظریاتي سر چې کوم ګروپ تللی دی جمعیت علما اسلام ته، هغه نن هم غیر مطمئن دی. د هغه هر منبر چې نن هم له ما سره مې سیوای د دي چې مولوي صلاح الدین ته ام پی شپ میلاو سو، سیوای د دي چې مولوي نورالله ته ام پی شپ میلاو سو، مولوي اسمت الله ته ام شپ میلاو سو، آغا محمود شاه ته ام شپ میلاو، سیوای د دي د کارکنانو په کم بنیاد باندې چې دا جلا سوي ول هغه نقطې نن تر هغه زیاتې سوي دي، کمی سوي نه دي. جو غفلت کی نیندوں میں سوئے ہوئے ہیں، جو غفلت کی نیندوں میں سوئے ہوئے ہیں، محبت سے ان کو جگا کر رہیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے۔ جمعیت کا پرچم اٹھا کر چلیں گے، جہالت جہاں سے مٹا کر رہیں گے۔ ولو په بار بار د مولانا فضل الرحمن صاحب سره د دې شکایتو متعلق د مولانا شیرانی صاحب وفود تیار سول، حضرت مولانا عبدالغنی صاحب و حضرت مولانا نور محمد صاحب، حضرت مولانا عصمت الله صاحب او نور دغه کې موږ چې کوم شپنځیري علما و هغو دا شکایتونه و مرکز ته ورسول، لیکن هغه باوجود په دې باندې عمل نه کېده. اعلان کې زموږ مطالبه له د یو کوچنۍ مطالبه ولا چې کومو منبرانو غلاوي کړي دي، بېقاعدګۍ کړي دي، رشوتونه یې اخیستي دي، کمیشنان یې اخیستي دي، دا د صرف آینده چې الیکشن را روان دی په هغه کې د دوی د ټکټه څخه محروم سي، د جماعت رکنیت هم مور ختم کوه، لیکن مولانا صاحب ودې ته هم نه تیار. شجاعت کے موتی بکھیریں گے ہر جا، شجاعت کے موتی بکھیریں گے ہر جا، شریعت کا قانون لا کر رہیں گے۔ بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو سلامونه او احترامات. زموږ د نن میلمه د جمعیت علما اسلام پاکستان سابقه مرکزی ډیپټي کنوینر مولانا عبدالقادر لونی صاحب دی. راسي کتونکو د مولانا عبدالقادر لونی د ژوند په اړه د ده سره معلومات وکړو. لونی صاحب موږ تا ته ښه راغلاست وایو. ډېره مننه عبدالهادي صاحب، الله دې تا ته جزای خیر درکړي چې تا زموږ معروضات د نشر کولو تکلیف کړی دی او دلته تشریف راوړی دی. ما تاریخ پیدایش 1968 دی او زما آبایی علاقه لونی ضلع دوکۍ او بلوچستان سره تعلق دی. لونی صاحب ستاسو زمانه طالب علمي کې کوم علم حاصل؟ ابتدایي تعلیم ابتدا چې د هغه د خپل کلي څخه وسوله او بیا هغه بعد زه لورلایي ته رالم، جامعه نعمانیه د حضرت مولانا ګلخان صاحب چې یو مشهور عالم الدین د بلوچستان د هغه سره ما 2-3 کاله تعلیم حاصل کړ. له هغه بعد بیا زه لاړم پنجاب ته، جامعه قاسم کې ما 3 کاله تیر کړل، دارالعلوم په اسلام آباد کې، جامعه خیر المدارس ملتان کې دا ما سلسله د تعلیم ولا چې ما وکړ. لونی صاحب موږ خدای سي اورېدلي دي د مولانا فضل الرحمن صاحب په شاګردانو کې هم پاته سوی، کوم په دا لږ پوه کړي.
مولانا صاحب یقینا د مولانا صاحب زه شاګرد یم او هدایه اول په جامعه قاسم ملتان ګلګش کالوني کې ما د ده څخه ویلې ده او دا مدرسه مخکې مفتي محمود رحم الله د دې مدرسې محتمم و بیا هغه وفات شو بیا مفتي محمد شفیع صاحب چې تر دې له مخه محتمم و د هغه زوی مولانا عبدالبر محمد قاسم صاحب دا د هغه مدرسه وله دی باسیت ته یو مدرس و ما د ده سره یوه درجه کې ما یو کتاب ورسره و چې هغه هدایه وله ما د ده څه ویلی ده لونی صاحب زمانه طالب علمي کې د طلبا د وختو سرګرم کارکون وي د جمعیت طلبه اسلام څه وخت تاسو شمولیت په طلبه اسلام کې وکړ زه چې په څه شو په بد پوهېدلی یم ما په جمعیت طلبه اسلام کې کار شروع کړی و ابتدایي طور په دوکۍ کې زه د جمعیت طلبه اسلام تحصیل صدر ولم هغه وخت دوکۍ تحصیل وله له هغه بعد بیا زه لاړلم پنجاب ته بیا د ملتان ضلع د جمعیت طلبه اسلام زه صدر سولم او په اسلام آباد ته ولاړم بیا په اسلام آباد ډویژن صدر وم او د پنجاب صوبې نایب صدر ولم له هغه بعد بیا زه په د طالب علمي په آخري ایامو کې کوټې ته رالم او په کوټه کې زه د جمعیت طلبه اسلام ضلعي صدر وم د کوټې له هغه بعد بیا زه صوبایي کنوینر سوم د بلوچستان او له هغه بعد بیا زه مرکزي سینیر نایب صدر سوم چې بیا مرکزي قایم مقام صدر د جمعیت طلبه اسلام پاکستان وم او ستا به یاد وي دولادي صاحب ته هم د جمعیت طلبه اسلام ملګری تېر سوی په هغه وخت کې بلوچستان په تعلیمي ادارو کې ډېر سخت حالات وو او زموږ مرکزي صدر ډاکټر سرفراز صاحب شهید سوی په بلوچستان یونیورسټي کې د بلوچستان څه قوم پرسته تنظیمونه ول دا ټول اتحاد کې ول یو اتحاد و او جمعیت طلبه اسلام د دوی په مقابله کې و نو زما چونکې تعلیمي سلسله ما په پنجاب کې ول او د ډاکټر سرفراز صاحب ډیر خواهش و چې ته خامخا بلوچستان ته راسه نو په دغه دوران کې ډاکټر صاحب شهید سوی نو ما دا ضروري وسمرله چې زه بلوچستان ته راسم او د بلوچستان کې بیا ما په بلوچستان یونیورسټي کې داخله واخیستله دا هغه وخت و چې د جمعیت طلبه اسلام سټوډنټ دوی په یونیورسټیانو او په تعلیمي ادارو کې نه پرېښول بیا موږ هړتال وکړي بیا موږ احتجاج وکړي موږ د طلباو مسایل چې هاسټلان د میرټ پر بنیاد باندې تقسیم سیه او ټول هاسټلان د قوم پرسته جماعتو هغه چونکې په افغانستان کې یو انقلاب راغلی و د روس له طرفه څخه او دا ټول کمونیسټ ذهن خلک ول هغو دا ول چې موږ مذهبي طبقه چې د هغه په کالجیزو کې نه پرېږدو نو په دې کې ډېر جنګونه وسول په ساینس کالج کې په بی ام سی کې په پولیټیکنیک کالج کې په ډیګري کالج کې بلوچستان یونیورسټي کې هره دومه ورځ به جنګونه ول دا ډېر مشکل حالات و موږ په دا جنګو کې شریک ولو او موږ دا غوښت چې جمعیت طلبه اسلام کومه اصولي پالیسي ده هغه موږ په تعلیمي ادارو کې نافذه کړو د دا مشکلاتو بعد بیا موږ د جمعیت طلبه څخه فارغ سولو او موږ دا ومنل په تعلیمي ادارو کې په انتظامیه باندې او په محکمه ایجوکیشن باندې چې کالجیز کې به صرف سټوډنټ اوسیږي کوم فارغ انسانان چې دي د رکشو ډریوران چې صرف د بدمعشوي دپاره اوسېدل هغه د کالجیز څخه وایستل سول او د ډاکټر سرفراز صاحب چې د کوم مقصد دپاره قرباني ورکړې ول شهادت قبول کړی و هغه مقصد جمعیت طلبه اسلام حاصل کړي لونی صاحب بیا جمعیت علما اسلام ته چې تاسو رالاست هغه وخت کې ستاسو تقریبا کومې ودې مې کار وکړي کوم خدمتونه مې وکړو زه جمعیت علما اسلام ته چې رالم بیا د مولانا نور محمد صاحب په کابینه کې زه ډیپټي جنرال سیکرټري ولم د کوټې ضلع او لاغه بعد بیا صوبایي کنویننګ باډي جوړه سوله مولانا عصمت الله صاحب صوبایي ناظم انتخابات او زه دغه سر معاون ناظم انتخابات ولم او بیا په دوم سیشن کې بیا د جمعیت علما اسلام بیا انتخابات رااله ډاکټر خالد محمود سومرو چې وي هغه زموږ مرکزي ناظم انتخابات او زه دغه ډیپټي ناظم انتخابات ولم یعنی ډیپټي کنوینر ولم د ګډ پاکستان د جمعیت علما اسلام او لاغه بعد بیا د کوټې ضلعي انتخابات چې وسو بیا حافظ فضل محمد صاحب د کوټې ضلعي امیر سو د جمعیت علما اسلام زه جنرال سیکرټري ولم نو دغه عضو باندې زه په جمعیت علما اسلام کې پاتې سوی بیا څه پیښه سوله چې تاسو جمعیت علما اسلام نظریاتي د مولانا عصمت الله صاحب په قیادت کې
جوړ کړي تشکیل مې کړي د دې څه وجوهاتو تاسو خو ډېر ښه خدمت په جمعیت علما اسلام کې روان جمعیت علما اسلام کې خو چې زموږ په وخت کې هغه وخت للهیت وایه او موږ دا یو عبادت سماري په جمعیت علما اسلام کې کار کول نه ول په هغه وخت کې منبرۍ نه ولې صرف د الله د رضا دپاره په 1988 کې چې کوم الیکشن وسو له هغه بعد جمعیت علما اسلام په بلوچستان کې په حکومت کې رالی او بیا چې دا حالات موږ ولیدل وقتاً په وقتاً شکایتونه جمع کېدل د مختلفو ملګرو له طرفه او موږ به دا مرکزي قیادت ته رسول دا 2-3 واره الیکشن بیا د 90 الیکشن وسو د 93 وسو د 97 وسو یا په دې ټولو الیکشنانو کې جمعیت علما اسلام هغه باقاعده منبران د قومي اسمبلی د صوبایي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی په توسط باندې سنیټران هم رااله حالانکه دا به هر چاته معلوم وي چې بلوچستان یو قبایلي علاقه ده دلته قبایلیت ډیر زور دی سردارانو د قومو لیکن دغه مسلمانانو که پښتانو که بلوچستانو دوی خپل سرداران خپل نوابان پریښو جمعیت علما اسلام غریب انسانانو ته ووټ ورکړي په دې بنیاد باندې چې دا به انصاف مشترک وي دا به حقوق مشترک وي لیکن جمعیت علما اسلام منبرانو هغه کیسې شروع کړي چې هغه نوابانو او سردارانو نه وی کړي په دې باندې زموږ شکایتونه د جماعت څخه پیدا سول او په بار د مولانا فضل الرحمن صاحب سره د دې شکایتو متعلق د مولانا شیرانی صاحب د هغه څه د شکایتونه وسو په مرکزی مجلس عمومي کې وسو په صوبایي مجلس عمومي کې بار وسو په صوبایي شورا کې وسول وفود تیار سول حضرت مولانا عبدالغنی صاحب او حضرت مولانا نور محمد صاحب حضرت مولانا عصمت الله صاحب او نور دغه قسم موږ چې کوم شپنځيري علما او هغه د شکایتونه و مرکز ته ورسول لیکن هغه باوجود په دې باندې عمل نه کېده د دې شکایتو قیادت مولانا عبدالغنی صاحب کاوه د یو 15 کسانو د علماو یو کمیټې جوړه سوله په کوټه کې نن سبا چې کوم کوټه هسپتال دی دلته جمعیت علما اسلام دفتر وی صوبایي دفتر مولانا فضل الرحمن سره راغلی و د مولانا عبدالغنی صاحب په سربراهي کې موږ دا 15 علما ورلو مولانا صاحب سره مو مجلس وکړي او متکلم چې وی هغه حضرت مولانا عبدالغنی صاحب وی مولانا عبدالغنی صاحب په ډیرو دلایلو باندې دا مجلس د صوبې تر حده پورې د بلوچستان تر حده پورې او بالخصوص د شیرانی صاحب د ذاتی تفکراتو او ذاتی رایو په بنیاد باندې چې کوم مجلسونه ول چې هغه د دین سره ټکراول د جمعیت د منشور سره ټکراول پر دې باندې مولانا عبدالغنی صاحب مدلل مجلس کې شو د مولانا فضل الرحمن صاحب په مخ کې مولانا فضل الرحمن صاحب دا ومنل چې ستاسو مجلس 100% برحق دی په هغه کې د افغانستان مسله هم ول د افغانستان د جهاد مسله هم ول بلکې یو مجلس خدای سي هم پیښ شوی چې آخري مجلس موږ د مولانا فضل الرحمن صاحب په کلات کې وکړ چې په هغه کې مولانا عصمت الله صاحب او حافظ فضل صاحب وي زولم مولانا نور محمد صاحب دا څلور کسانو موږ د سر مجلس وکړ او دا د بلوچستان د منبرانو چې څه بېقاعدګانې کړې ولې دا موږ تحریري طور دته پیښ کړل چې دا بېقاعدګانې کړې دي کچيري موږ د دې ثبوت پر موږ باندې دي چې موږ به ثابت او کچيري موږ نه کوي ثابت نو جماعت کې خو جیل نشته لیکن موږ مولانا صاحب ته باسیت د مرکزی امیر د اختیار ورکوي چې په پاکستان کې د یو مدرسه د متعینه کې زموږ د لپاره باسیت د جیل عمر بر قید د زموږ د لپاره ووي موږ په دې فیصله عمل کوو او موږ به د ژوندۍ جیل تیروي لیکن مولانا صاحب وینا دا ول چې د تی کم شکایتونه دي دا بر حق دي بلکې تر دې زیات ماته معلوم دي لیکن دا زما مجبوری د ذکر وای نه سکول ان کې زموږ مطالبه له د یو کوښنی مطالبه ول چې کوم منبرانو غلاوي کړي دي بېقاعدګي کړي دي رشوتونه اخیستي دي کمیشنان اخیستي دي دا د صرف آینده چې الیکشن را روان دي په کې د دوی د ټیکټ ځخه محروم سي د جماعت رکنیت هم مور ختم کو لیکن مولانا صاحب ودی ته هم نو تیار چې دغه کاروایی کړي ول نو موږ ول دا یو اصولي جماعت دی موږ اسلام غواړو موږ اسلامي نظام غواړو او که موږ په خپل جماعت کې خپل ملګری د غلاو ځخه نو سمنه کوله نو دا جماعت چې موږ د آخرت د نجات ذریعہ بلله دا جماعت چې موږ د جنت یو ذریعہ بلله د جنت کنجیم بلله نو بیا دا د هغه مقصد د فار نه دی دا او باله جان دی په دې بدعنوانانو کې موږ هم ورسره ملوث چې موږ په خبر یو او موږ بیا کاروایی نس کوله خو بهر حال مولانا عبدالغنی صاحب سربراهي کې دا
اختلافات روان وو او د نتیجه کې بیا جمعیت علماء اسلام نظریاتي جوړ شو. د بلوچستان جید علماء کرام لکه د پشین مولانا خیر محمد صاحب، د چمن مولانا محمد انیب صاحب، د ژوب مولانا الداد صاحب، عبدالخالق بشردوست صاحب، د کلات چې وو مولانا ساین صبغت الله شاه صاحب، هغه محمود شاه لورلای حافظ سراج الدین صاحب، دا ټول مشران علما چې وو هغه پر دې باندې متفق سول چې موږ به د جمعیت علماء اسلام څخه جلا کیږو او یو خپل ګوند به جوړو. د هغه نوم جمعیت علماء اسلام نظریاتي پاکستان کښېښول شوی. بیا تاسو لونی صاحب در 2016 پر جدوجہد وکړي. 2016 پر موقع باندې بیا مولانا مرکزی امیر چې کوم مولانا اسمت الله صاحب د باره فیصله بیا مطلب دا ووتله چې د انضمام اعلان کړي. مولانا صاحب یې کوټې ته راوغوښتی. آیا په دا کې بیا تاسو د ده سره ملګرتیا نه وکړه؟ آیا د مولانا اسمت الله بهرحال جمعیت علماء اسلام نظریاتي چې جوړ شو، د جمعیت علماء اسلام نظریاتي خپل منشور وی، خپل دستور جوړ شو او هغه دستور په الیکشن کمیشن کې هم جمع شو. د الیکشن کمیشن چې د یو پارټي رجسټریشن کوي د هغه دپاره دستور هم ضروري وي، منشور هم ضروري وي. نو جمعیت علماء اسلام نظریاتي چې دی په هغه کې په تیر جماعت کې چې جمعیت علماء اسلام پاکستان و په هغه کې 3 ادارې ولې د جماعت د چلولو دپاره، یوه مرکزي مجلس عامله وله، مرکزي مجلس شورا وله او مرکزي مجلس عمومي وله. اختیارات په زاړه دستور کې د مجلس عمومي ول، لیکن په چې کله جمعیت علماء اسلام نظریاتي جوړ شو په هغه کې 2 ادارې سولې. مرکزي مجلس عمومي ختم کړل، د مرکزي مجلس عمومي اختیارات د مرکزي مجلس شورا ته ورکړل. پر دې باندې علماو ډېر بحث مباحثې وکړلې په نظریاتي کې چې اصل په اسلام کې شورا د عمومي ذکر په اسلام کې نشته. قرآن کې هم د شورا ترغیب ورکول کېږي مسلمانانو ته چې د شورا پابندي کوئ، مشورې سر کوئ، او په احادیثو مبارکه کې هم نو بیا دا فیصله وسوله چې مرکزي اتارټي به د جماعت اهم فیصلې به هغه د شورا په ذریعه کېږي. مولانا اسمت الله صاحب وقتاً په وقتاً به دا ویل چې ماته علما راغلي دي د صوبه خیبر پښتونخوا څخه، د کراچي څخه، د بل څخه، دا مجلسونه به مرکزي مجلس عاملې ته راله، بیا به شورا ته حواله سول. یو د جمعیت علماء اسلام نظریاتي مرکزي شورا په اجلاس په ملتان کې وی، د سید عزیز الله آغا صاحب د کارخانه ده، په هغه کې موږ دا اجلاس وکړي. په هغه کې دا فیصله وسوله چې که جمعیت علماء اسلام له طرفه څخه یا د عام علماو له طرفه څخه د اتحاد په باره کې څه مجلس راتلی، د دې دپاره یو کمیټۍ جوړه کړله شورا. مولانا اسمت الله صاحب د دې څخه منع کوي چې تا ته که هر څوک د راتله ته به دا ورته وایې چې ته شورا موږ کمیټۍ جوړه کړې ده، هغه ته لاړ سه. نو بل وار بیا دوم وار بیا اجلاس وسو دلته د په کوټه کې د مولوي صلاح الدین صاحب په کور کې. په جمعیت علماء اسلام نظریاتي کې 2 شوراوي دي. یو هغه کسان چې هغو جمعیت علماء اسلام نظریاتي جوړ کړی دي هغه ته بنیادي اراکینو شورا ویل کېږي چې مستقل شورا په نامه سره نوم دی. بل چې د هغه غیر مستقل شورا، د مستقل شورا چې دی هغه 40 کسان دي او غیر مستقل شورا چې دی هغه 100 کسان دي. نو مستقل شورا اجلاس وسو، مولوي اسمت الله صاحب د اتحاد خبره وکړه. په دې کې د 40 کسانو کې چې د 4 صوبو نمایندګي پکښې وله، په دې کې یو سړي یا 2 سړي د مولانا اسمت الله صاحب حمایت وکړي، د 38 او 39 کسانو د مولانا اسمت الله صاحب مخالفت وکړي او دا ورته وویل چې مرکزي شورا له مخه یو کمیټۍ جوړه کړې ده، که چیرې هغه کمیټۍ باندې ستا اعتماد نشته بله کمیټۍ جوړه کړه، لیکن خبره به مرکزي کمیټۍ کوي، ته به نه کوي باسیت د مرکزي امیر. نو بیا مولوي اسمت الله صاحب دا خبره د اکثریت په رایه باندې ومنله، بیا یې کمیټۍ جوړه کړله. په هغه کمیټۍ کې زه هم ولم، مولوي محمد انیب صاحب هم وی، کمال شاه آغا هم وی، مولانا زبیر البازي صاحب و، مولانا زبیر انجم صاحب وی، د پېښور د نورو صوبو ملګرو هم پکښې ول. بیا د جمعیت له طرفه یو کمیټۍ رالاله چې هغه د کوټې د علماو په نامه سره وله او هغو په دې کې وګرځېدل، زموږ مجلسونه یې هم واروېدل، د دوی مجلسونه یې هم واروېدل. د دې کمیټۍ له طرفه څخه موږ ته مکمل رپورټ دا راکول سوی چې دا خلک چې پر کومو بنیادو باندې موږ د جمعیت علماء اسلام څخه جلا سوي کوم اعتراضات ول، هغه اعتراضات ختم کېدلو ته تیار نه دي، بلکې هغه اعتراضات ورځ په ورځ نور زیاتیږي. لہذا دا اتحاد نشي کېدلی د جمعیت علماء اسلام د نظریاتي د شرایطو مطابق.
بیا مولانا عصمت الله صاحب بیان ورکیا او دا یول چې لننه بعد مذاکرات ختم دي زموږ له دوی سره په ټولو اخباراتو کې د بلوچستان اخباران پر دې باندې گواه دي. نن یې موږ سره ریکارډ شته چې ورې کوي چې دغه بعد مولانا عصمت الله صاحب ذاتی طور مذاکرات شروع کړي ول. نو بیا شورا ودې ته وویل چې ملګرو ودې ته وویل خصوصي ملاقاتونه مولانا عصمت الله صاحب شروع کړل. ما ته خپل خصوصي ملاقات وکړي. ما ورته ویل چې مولانا صاحب ستا په اعلان سره دا مذاکرات ختم شوي دي، دا مذاکرات ذاته فایده نه لري، دا خلک یو شرط نه دي تیار چې وایي مني. لیکن مولانا عصمت الله صاحب په ضد وایي. بیا هنګامي طور یو اجلاس راوغوښتی چې د دې اجلاس دپاره د خفیه طور کار کړی و. په هغه کې ملګري ورته پورته سو چې په هغه کې زه هم شامل ولم چې موږ ورته ویل چې یو د دا ځای ښکاره کړي جمعیت علما اسلام. موږ د علماو تفرقه نه غواړو، موږ په علماو کې اختلاف نه غواړو، موږ دینداره طبقه تقسیمول نه غواړو. لیکن که جمعیت علما اسلام پر خپل لار باندې روان سي او مولانا فضل الرحمن له موږ سره دا لیکلي وي کې یا عملي طور یې ښکاره کړي چې د مفتی محمود رحمه الله په باره کې د جماعت د منشور مطابق کم عمل کېدی هغه عمل به اوس هم کېږي. لیکن تر هغه وخته پورې موږ له دوی سره اتحاد نشي کېدلی. په دې اختلافاتو په نقطو کې غټه نقطه زموږ دا وله چې افغانستان جهاد دا به جهاد منل کېږي. دا جهاد دی، دا د امت مسلمه یو متفقه فیصله ده. په دې کې جمعیت علما اسلام ودې ته تیار نه و، بلکې د مولانا فضل الرحمن صاحب، د ادري صاحب او د نور مرکزی قیادت بیانونه ویډیو نن موجود دي چې هغه دغه جهاد مخالفت کاوه. دا به ویل چې دا مشکل حالات دي، موږ په دې مشکل حالاتو کې موږ د مجاهدینو ملګرتیا نشو کولی. دومه خبر دا و چې په جماعت کې به رکن سازي چې د په انصاف سره کېږي، جیلي رکن سازي به نه کېږي. لیکن هغه جیلي رکن سازي تر نن تاریخه پورې روانه ده. دا 13 رکن سازي چې سوې ده په دې کې هم جیل سازي موږ نه وایو. د یو غټ ګروپ د جمعیت علما اسلام چې هغه د مولانا شیرانی په قیادت کې نن کار کوي او جلا سوی دی، هغه د اعتراض دی چې دا جیل سازي سوی ده. او بل دا و چې کوم وزرا او منبران دا به کرپشن نه کوي. دا درې سر نقطې نن هم په جمعیت علما اسلام کې موجود دي. په هغه وخت کې چې مولوي عصمت الله صاحب ورتلی هم مولوي عصمت الله صاحب و شورا ټول چې ما سره لس شرطونه منلي دي، دستور به بدلیږي، یو احتسابي کمیشن به جوړیږي. زه نن له 5-6 کلو بعد زه نن دا پوښتنه کوم چې ای مولانا عصمت الله صاحب چې دا ملګرو ته دوکه ورکړو په کوم بنیاد باندې دوی ورل هغه شرطونه د هغو شرطو څخه یو شرط نن هم پرسوی دی که نه دی پرسوی. مولانا محمد حنیف صاحب د الله رب العزت وبخښي د شهادت یو څو ورځې له مخه د له ما سره رابطه وکړه. ما ته ویل چې مولانا صاحب موږ ته خو دوکه راکول سوله، موږ کوم شرطونه ول هغه شرطو په باندې په یو باندې عمل نه دی سوی. لہذا زه خپل ملګري راغواړم، زه بیرته مشوره کوم، زما دا خواهش دی چې موږ بیرته نظریاتي ته راسو. لیکن له ده سره د عمر ملګرتیا نه وکړه، زندګۍ ملګرتیا نه ورسره وکړله او په لنډو شپو کې دی شهید سو. هغه میټینګ د نه وکړه. به هر حال زه نن هم دا وایم چې جمعیت علما اسلام نظریاتي سر چې کوم ګروپ تللی دی جمعیت علما اسلام ته، هغه نن هم غیر مطمئن دی. د هغه هر منبر چې نن هم له ما سره مې سیوای د دي چې مولوي صلاح الدین ته ام پی شپ ام ان شپ میلاو سو، سیوای د دي چې مولوي نور الله ته ام پی شپ میلاو سو، مولوي عصمت الله ته ام ان شپ میلاو سو، هغه محمود شاه ته ام ان شپ میلاو سیوای د دي. د کارکونانو په کم بنیاد باندې چې دا جلا سوي ول هغه نقطې نن تر هغه زیاتې سوي دي، کمې سوي نه دي. نو موږ دا وایو چې موږ هغه وخت هم دا ویلو ملګرو ته چې دا دوکه ده. هغه وخت ثابته کله چې دا دوکه وله دا د یو څو کسانو ذاتي مفاداتو حصولو دپاره جمعیت علما اسلام نظریاتي تقسیمېدلو کوشش وکړه. تاسو د جمعیت نظریاتي پلیټفارم خدمت کوئ، آیا که چیرې د جمعیت علما اسلام پاکستان په دننه پلیټفارم کې پاتې سي اختلافات وکړي بجای د نظریاتي، هغه به بهتره نه وي چې دننه په سیسټم کې پاتې سي اختلافات وکړي د جماعت دوباره د نظریاتو د جوړولو مثال چې کوم آئین پامالي سوي د جماعت هغه به نه وي بهتره؟ زه خو دا وایم د پاکستان ټول علماو ته، اهل مدارس ته، خطیبانو ته، دینداري طبقې ته زه دا وایم چې جمعیت علما اسلام پاکستان چې جوړ سوی زموږ اکابرو د کم مقاصدو دپاره جوړ سوی و، هغه مقاصد نن په جمعیت علما اسلام کې نشته، بلکې تر هغه نن جمعیت علما اسلام ډیر خراب سوی دی. په دې بنیاد باندې چې دا وخت جمعیت علما اسلام باندې صرف او صرف د یو کور قبضه جوړه سوې ده.
مولانا فضل الرحمن صاحب سره موږ یو ذاتي اختلافات نن هم نسته، پرون مو هم نه و، بیا مو هم نسته. ذاتي طور زه د ډېر احسانمن یم، لیکن کله د سر موږ اختلاف راغلی دی هغه صرف د دینداري پر بنیاد باندې د جمعیت علماء اسلام د دستور او د منشور په روشني کې موږ له د سر اختلافات راغلی دي. نن جمعیت علماء اسلام چې دی هغه د مولانا فضل الرحمن صاحب د کور پارټي جوړه سوې ده. نن جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن صاحب دی، د خیبر پختونخوا امیر د ورور دی، د دې د قومي اسمبلی پارلماني لیډر د زوی دی، او د بل ورور چې دی هغه ایم پی ای دی، بل ورور چې دی هغه سنیټر دی. نو دا د کور پارټي جوړه سوې ده. موږ د الله د رضا دپاره په جمعیت علماء اسلام کې کار کوئ، د یو چا د شخصیت دپاره موږ کار نه کوئ، د چا د یو ذات دپاره موږ کار نه کوئ. او بیا د جمعیت علماء اسلام نن کوم داخله پالیسیانې چې دي یا د ملک د باندې پالیسیانې دي د استبدادي قوتو خلاف د جمعیت علماء هند د ورثه مشتمل او سوی د علماء دیوبند ته چې موږ به د ظلم په خلاف आवाज پورته کوو. لیکن مولانا فضل الرحمن په ملک دننه نواز شریف، زرداری او دا خاندانونه یا قوم پرسته جماعتونه دا ټول همیشه د اسلام په خلاف استعمال شوي دي. د امریکې ملګرتیا یې کړې وه، د روس ملګرتیا یې کړې وله، او په ملک دننه په صوبو کې دننه دغه پارټیانې چې دي دا په کرپشن کې ملوث دي. نن د دې د هغه معاون ثابت دغه دپاره، یعنی که زه دا ووایم چې جمعیت علماء اسلام دا د نواز شریف او د زرداری کرایکش جماعت دی، غالبا د ډیرو خلکو به په دې خبره خواباده سي او دا ګستاخي بولي. لیکن زه دا وایم چې دا خبره به حقیقت وي چې جمعیت علماء اسلام دا د اسلام دپاره په پاکستان کې نن نه دی لګیا، بلکې د یو څه شخصیاتو د اقتدار دپاره لګیا دی. د دینداره طبقې، د مدرسو، د خطباو، د علماو صلاحیتونه د بېدینه انسانانو دپاره استعمالول، دا د جمعیت علماء هند د منشور سره زه غداري بولم، دا د جمعیت علماء اسلام د منشور سره زه غداري بولم، دا د مفتی محمود د افکارو سره زه بېوفایي بولم، دا د مولانا لاهوري او د حضرت بیروالا د افکارو سره دا بېوفایي ده چې د جمعیت علماء اسلام د دینداري طبقې صلاحیتونه د بېدینه انسانانو د اقتدار دپاره هغه استعمالیږي. دا جمعیت علماء اسلام قیادت چې دی په دې سره ګناهګاره دی. او زه خو دا مشوره ورکوم چې په کار دا دی چې د علماو صلاحیتونه، د دیندارو طبقې صلاحیتونه، د مخلصه کارکنانو صلاحیتونه هغه په پاکستان کې د اسلامي نظام عدل دپاره استعمال سي. لونی صاحب لکه څنګه چې تا وویل، شیراني صاحب هم زما مجلس پر انټرویو کې ورسره وسولو چې مولانا صاحب د پارټۍ د کور مطلب موریثیت وګڼئ. ستاسو موقف هم دغه دی چې هغه د جماعت کوم اصل دستور دی او اصل ادب ته راشي، د هغو هم دغه دی. آیا چې دغه شیراني صاحب دی تاسو یاست مثال داسې حافظ حسین احمد دی چې دا داسې پر یو پلیټفارم شي مولانا صاحب رایه راسته برته راواوړي؟ زما دا سوچ دی چې شیراني صاحب چې دی هغه ته کومه سزا میلاو سو دا د مکافات عمل سزا ده چې د مخلصه ملګرو سره کم عمل کړی وو هغه عمل له ده سره وسو. په بلوچستان کې ډیر ملګري، ډیر مخلص ملګري د شیراني صاحب په قلم باندې د جمعیت علماء اسلام څخه وایستل سول او پر هغو باندې غلط الزامات راغلل، د ایجنسیانو الزامات پراله، د پردوی دپاره استعمالېدو الزامات پراله، حالانکې د هغو تجاویز چې و هغه د جمعیت د فعالیت دپاره و، د جمعیت د مضبوطېدو دپاره ول. په دې جرم کې شیراني صاحب او مولانا صاحب دواړه ملوث وو. مولانا صاحب ته دغه وخت چې ما تا ته یاد کړی چې د مولانا عبدالغني صاحب په قیادت کې 15 علما، جید علما د بلوچستان مخلصین چې هغو ډېر تکلیفونه د جمعیت علماء اسلام دپاره برداشت کړو، خپلې زندګۍ کې صرف کړلې، خپلې ځوانۍ کې صرف کړې ولې، هغو دته دا مشوره ورکوله چې شیراني صاحب چې دی هغه د جماعت په مفاد کې نه دی. د شیراني صاحب نظریه، د شیراني صاحب سوچ دا د جمعیت علماء اسلام سوچ نه دی. لیکن مولانا صاحب د هغو خبره نظر اندازه کوله صرف او صرف په دې بنیاد باندې شیراني صاحب د پالیسیانو اطاعت کاوه. لیکن چې کله شیراني صاحب د ذات ته لاس ور واچاوه او دا یې وویل چې مولانا صاحب دا جماعت تر خپله کوره محدود کړی دی، نو مولانا صاحب په اسلام خوا نه بدېدله، د جماعت په منشور خوا نه بدېدله، د جماعت په دستور خوا نه بدېدله، ده ته لاس نه ورچاوه، دی له جماعت نه ایستی چې د ذات ته خبره شروع کړله شیراني صاحب. بیا مولانا صاحب په خپل ذات باندې خوا باده کړه او د شیراني صاحب خلاف دا فیصله وکړه
چې د جمعیت علما اسلام سره د رکنیت ختم شوی دی. لونی صاحب د علما کرام در مابین اختلافات برحق دي. پخوا به د علماو د مابین کې اختلافات کې به حسد نه و، ضد به نه و، اختلافات و انتشار به نه و. اوس په د موجوده حالاتو کې که علماو چې کوم مذهبي طبقې دي، کوم جماعتونه دي، هغه نن داسې د اختلافات شکار دي چې د امت مسلمه دپاره هم یو ډېر لوی عذاب دی، یو ډېر تکلیف دی، او د مخلصه ملګرو دپاره هم دی. دا کې ته څه وایې؟ سخت الفاظ یو د بل خلاف سره استعمالېږي. په هر حال دا ستا خبره اصولي ده چې علماو په مابین کې اختلاف دا رحمت دی، او اختلاف د اصولو اختلاف چې دی هغه په علماو کې همیشه راغلی دی، هغه جایز دی. او غلط الفاظ استعمالول که د هر طرف څخه وي، موږ په دې په حق کې نه یو چې د علماو په باره کې غلط الفاظ استعمال سي. موږ د جمعیت علما اسلام نظریاتي له پلیټفارم څخه همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه مناسب الفاظ استعمال سي. د چا مخالفت کول، موږ دغه مخالفت په بعضو اوقاتو کې انسان د لپاره ضروري وي، دا د انسان فرض منصبي وي، دا اسلام د دې دغه ورکوي چې پر ناجایزو باندې به انسان خاموشي نه اختیاروي. حق کچیرې موږ و پیپلز پارټۍ ته وایو، مسلم لیگ ته وایو، کوم پرسته جماعتو ته وایو، بیا که علما چې دی هغه ناجایزه کوي، بې انصافي کوي، نو دغه نه قدر فرض موږ جوړیږي چې موږ به هغو ته هم دا وایو، هغو ته به هم ګوته ورنوسي چې دا غلط کار دی. علما دا د امت مسلمه رهنمایان دي. علما د علماو کوچنۍ غلطي دا غټه غلطي سمرل کیږي، لیکن په موجوده وخت کې کومه ایجنډه چې موږ په مخه اخیستې ده، هغه خو موږ دا وایو چې دا د امت مسلمه او د اکابرو کوم منشور چې دی د هغه پامالي کول اجازت و یو عالم ته نسته چې هغه یې وکړي، بلکې د خپلو د اسلام صحیح ترجمانی کول، د اسلام صحیح خدمت کول، دا د هر عالم فریضه جوړیږي چې هغه پر دې باندې عمل وکړي. لونی صاحب که چیرې مولانا عبدالرحمن د جمعیت علما اسلام د خوا یو داسې وخت راسي چې موږ خپل کوم ستاسې خدشي دي په هر حواله دي هغه لرې کوو، تاسې هغه څه ډیمانډ دی؟ جمعیت علما اسلام نظریاتي یو اصولي موقف دی د جمعیت علما اسلام په باره کې چې کوم تحفظات جمعیت علما اسلام نظریاتي له اول ورځ څخه پیش کړي دي، هغه تحفظات که مولانا فضل الرحمن صاحب لري کی، یا موږ به د مولانا فضل الرحمن صاحب پښې مچه کولو ته تیار یو. موږ په بار دا ویلي دي چې موږ د مولانا فضل الرحمن صاحب یا د جمعیت علما اسلام سره زموږ ذاتی اختلافات نشته. زموږ اختلافات د اصول دي، د دستور اختلافات دي، د منشور اختلافات دي. که جمعیت علما اسلام و دې ته تیار سي چې هغه زموږ تحفظات لري کیه او دستور مطابق د جماعت روان کیه، نو جمعیت علما اسلام نظریاتي یقینا په جمعیت علما اسلام کې زم کېدلی هم سي. او موږ به دا لیکلي ورکوو چې موږ د عدو او د منصب دپاره موږ د جمعیت علما اسلام نظریاتي نه دی جوړ کړی، بلکې تر دې حده پورې تیار یو. موږ په تیرو زمانو کې چې حافظ فضل محمد صاحب ژوندی و، مولانا عصمت الله صاحب نه و تللی، دا سمسران زموږ چې ول هغه نه و تللی، موږ دا وویل که جمعیت علما اسلام دغه تبدیلی په خپل دستور کې راړي او په خپل دستور مطابق دا جماعت روان کړي، د خپل منشور مطابق خپل ګامونه او قدمونه واخلي، نو موږ دا لیکلي ورکوو چې تر مرګه پورې به موږ په دې جماعت کې اوسیږو، او نه موږ MNA-شپ غواړو، نه موږ MP-شپ غواړو، نه موږ سنیټري غواړو، نه موږ د جماعت یو عهده غواړو. موږ و دې هرې قربانۍ ته تیار ده. نو زه د پاکستان ټولو مسلمانانو ته ستا په ذریعه سره دا ترغیب ورکوم، او بالخصوص علماو ته، د دینی مدرسو طالبانو ته، چې پکار دا دی چې موږ مخلصانه جدوجهد وکړو د اسلام دپاره، قطع نظر د دې چې ماته اقتدار ملاویږي نه ملاویږي، ماته کرسۍ ملاویږي نه ملاویږي، ماته مفادات ملاویږي نه ملاویږي. موږ دا مفادات وشاته پرېږدو او د الله د رضا دپاره چې الله موږ پیدا کړي، الله موږ مکلف کړي، د دې دپاره چې موږ به د الله د نظام دپاره دا زموږ فرض جوړیږي چې موږ د الله د نظام دپاره جدوجهد وکړو. صاحب د APDM او د عمران خان په باره کې ته څه فرق محسوسوي؟ APDM چې ټوټل پارټیانې دي که عمران خان دی، دا خو ګرده د اقتدار لالچ دی، هغه نظام دی، هغه سیستم دی. موږ د جماعت پر سطح باندې تر ننه پورې د یوه جماعت حمایت نه دی کړی.
حالان کې موږ سره به ډېر مذاکراتونه سوي وي لیکن موږ تر اوسه ودې نتیجې ته نه یو رسېدلي. البته موږ دا فیصله کړې ده چې که عمران خان یو ښه خبر وکړي یو ښه کار یې وکړي موږ به د هغه حمایت کوو، که غلط کار وکړي دغه مخالفت به کوو. بعض شیانو لکه په جنرال اسمبلی کې چې د مسلمانانو ترجماني وکړه، د اسلام موقف یې پیش کړي د مسلمانانو د له خولې کم سے کم د اسلام نوم راویځي. دونه فرق یې موږ محسوس چې د زرداري له خولې د اسلام نوم نه راویځي، د مسلم لیگ له خولې د اسلام نوم نه راویځي، د عمران خان له خولې اسلام نوم راویځي. لیکن اتحادی زموږ تر ننه تاریخه پورې چې دا زه تا سره خبره کوم له دې بعد به کیدای شي چا سره اتحاد وسي، لیکن تر ننه پورې موږ نه د عمران خان اتحادیان یو نه د پی ډی ایم اتحادیان. مولانا عبدالقادر لوني صاحب په انتهایی مصروف حالت کې تا موږ ته وخت راکړي، موږ ته ډېر کور ودانۍ وایو، تا موږ ته ټیم راویستی. ښه په تفصیل د مجلس ستا ډېره شکریه عبدالهادي صاحب، الله رب العزت ستا په ځوانۍ کې برکت واچوي چې زموږ غوندې کمزوري انسانان